د بخاري شریف درس کړی دی. د سره کېناستېدلو ده وویل چې ده په دا په ژړا شو. ده وویل چې ستاسو ته موږ په تمه استو، ستاسو ته بیا موږ په تمه استو چې تاسو راشئ موږ ته ازادي راکئ، موږ ته ازادي راکئ، موږ ازادي ته ستاسو په تمه استو. والله العظیم چې ویې ژړلې، په ژړا شو چې هغه مجاهدینو ته زموږ غږ ورسوئ، هغه مجاهدینو ته زموږ غږ ورسوئ چې موږ ډېر محکوم یو، موږ ډېر په مظلومیت حالات کې یو. نو په والله العظیم چې هر عالم سره کېناستېدلو دا خبره به یې کوله چې افغانستان مجاهدینو ته دا خبر ورسوي چې موږ ډېر محکوم یو، چې دا په دنیا کې لویه مدرسه ده. دوی دا خبره وکړه چې والله العظیم په ژړا شله موږ ته به یې ویلې چې موږ ډېر محکوم یو، موږ ستاسو بیا په ازادۍ په انتظار یو چې تاسو راشئ او موږ ته بیا ازادي راکئ. صرف همدغه دوه خبرې مې کولې بس. الله دې خوشحاله وروره. دغه تا په خبره باندې زه یو خبره زیاتوم. زه دغه هند ته ډېر زیات ځم، په میاشت کې یو ځلې ځم، ډیلي ته هم ځم، احمد آباد ته زیات ځم. نو بیا ډېرو خلکو نه ما دا هلته واورېدل، هغوی ویلي وایي چې کله د کشمیر خبره راسي وایي چې که دې کې افغانان مجاهدین را نسي نو کله هم په موږ باندې دوی نسي کامیابېدی، او که افغانان مجاهدین راغله نو بیا که 100 نفره یې د موږ دا 14 کروړه چې موږ یې دا ټول رانیوی سي. نو ما ورته خندل چې تاسو دومره د افغان مجاهدین نه ډارېږئ. نو دا یو حقیقت دی چې هغوی خلک حقیقتا هم انشاءالله د افغان مجاهدین به انشاءالله چې دا کشمیر به ازادوي او انشاءالله مسلمانان به په هند کې ازادوي انشاءالله. الله نه انشاءالله موږ امید لرو خدای دې کامیاب اوسئ. یو د قاري صاحب نه مې خواهش دی چې قاري صاحب ته مې په مسنجر کې میسج کړی دی، هیله کوم چې جواب راکړي چې لږ کار مې ورسره دی. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. او بل هغوی ته د موږ یو سلام هم وایه وروره، عبدالله خان وروره ته موږ سلام ورته وایه چې دعا یې وکړي. هغه ډېر مبارک خلک دي، هغوی ته سلامونه وایه چې دعا یې وکړي. الله دې خوشحال لره. او بل ورور د وارث خان په نوم د هغې نه پس به قاري صاحب محترم جوابونه ووایي. وارث خان وروره مایک د خلاص کړه، لنډ جواب سوال که لرې وې کا او کم نظر که لرې وې وایه. وارث خان خان وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او انجینر صاحب ته او سید خوشتی ته سلامونه وایم. او د ما هیله دغه ده د حکومت نه چې دا بندیان کوم دي دا په کار ده چې خلاص کړي، که دوی څومره هم چل ول وکړي اخر به هم دا خلاصوي. خو هغې نه دغه ښه مقام ده چې د افغانانو وینه پکې توی نه شي او دوی دغه بندیان خلاص کړي. دا به ډېره ښه خبره وي. الله دې خوشحاله لره. ښه خبر ده. قاري صاحب محترم جوابونه دې مهرباني وکړه شروع کړه. خیره. انجینر صاحب محترم، د هغه اول وروره سوال دا و چې فکر کوم ده ویل چې طالبان ولې پانتونونو ته نه ځي که نه، چې طالبان ولې پانتونونو ته نه ځي. نو محترم وروره پانتونونو ته خو دغه خلک چې دا کوم پانتونونو ته تللي دي دا د طالبانو ملګري دي که نه. الحمدلله طالبان خو داسې یو خوځښت نه ده چې یوازې د مدرسې طالب د دلته الحمدلله ډاکټر قرباني ورکړې ده، انجینر ورکړې ده، د هر بخش کس دلته قرباني ورکړې ده او د اسلامي امارت سره خواخوږي لري. او د افغانستان راتلونکی نسل هم دا خلک دي چې د افغانستان راتلونکی ده او د افغانستان راتلونکی په دوی پورې تړاو لري، په دوی پورې اړوند دی. نو د هر چا خپل بخش وي. یو څوک که چېرته دیني زده کړې کوي نو هغه دیني زده کړې کوي. نو اوس موږ په یوه ډاکټر خو موږ نه رانیسو چې تا ولې بخاري شریف نه ده ویلی، یا یو انجینر موږ نه رانیسو چې تا ولې بخاري شریف نه ده ختم کړی. نو ځکه هر چا دپاره خپل مسلک معلوم ده او د موږ تاسې دغه ژوند او دغه زمان داسې ده چې نشو کولی یا په ډېر تکلیف کېدلی شي چې یو څوک دی هم ډاکټر شي، هم د انجینر شي، هم د دیني عالم شي. نو طبیعي خبره ده، یو څوک به عالم وي، بل به ډاکټر وي، بل به انجینر وي. نو دا به په ګډه د ټولنې خدمت کوي او د افغانستان راتلونکي هم په دې ټولو دا ټول جهتونه به په ګډه د افغانستان د راتلونکي لپاره کار کوي او د افغانستان خدمت به کوي انشاءالله. او بل ورور وویل چې تاسې چې کله پولیس یا عسکر څوک ونیسئ تاسې په 82 ولئ یا په بم کېنوئ. نو دغه ورور نه مې غوښتنه دا ده چې تاسې په دې اړه دقیق واوسیږئ. دا کومې ویډیوګانې چې دغه رسنۍ خپروي یا د خلک خپروي دا یو تبلیغاتي جنګ ده، میډیایي جنګ ده
چې دا 19 کاله د خلکو د موږ په خلاف پیل کړی دی او دا د فوټوشاپ جنگ دا د مطبوعات تبلیغاتو جنگ دا تاسو باید د دې اثر لاندې را نشئ. ما مخکې هم یادونه وکوله چې شاید ځینو ځایونو کې داسې پیښې شوي وي چې هغه به ما وویل چې طالب معصوم نه ده او موږ دا عقیده نه لرو چې طالب نه به ګناه نه کېږي خطا به نه کېږي ولې په مجموع کې اسلامي امارت خپل محاکم لري او کله چې هم یو پولیس یا اردو سرتیر یا د دشمن هر څوک چې نیول شوی ده اول خو کچیر هغه وژل شوی نه د تاسو وینئ چې په سلګونه بلکې په زرګونه سرتیري د اردو عسکر هغه عسکر چې د ټوپک خولې نه اور بادېږي د ټوپک خولې ګرمه وي مجاهدینو نیولی ده هغه بیا هم امارت معاف کړی ده او خوښه کړی ده تاسو وینئ په اخترونو کې په د خوشبو کې تاسو وینئ چې په سلګونه کسان مجاهدین خوشي کوي او په استثناء د ځینو هغو کسانو چې د هغوی جنایتونه د هغوی جرمونه ډېر لوی وي هغوی ډېر زیات کسان خلک وژلي دي او هغه په سیمه کې په یو په وحشت او په ظلم نوم لري نو هغه خلک نه معاف کیږي هغه د محکمې د پریکړې په اساس وژل کیږي او د هغې وژل هغه په ټوپک باندې دی نو اوسه پورې په مین څوک وژل شوی دی او نه د دې لپاره کوم ثبوت او سند شته چې د محکمې د حکم په اساس د څوک په مین یا په شتادو وژل شوی وي او بل د محترم ورور د ادارې په اړه وویله چې تاسو څه ډول اداره غواړئ نو دغه بحثونه څو واره مخکې هم شوي دي چې اسلامي امارت دا هر څه بین الافغاني مذاکراتو ته محول کوي اسلامي امارت دریځ دا ده چې ټول افغان جهتونه د افغانانو په حیث د مذاکراتو ته راشي د بنسټونه د نه نړول کیږي اردو پولیس یا د دولت نور چې کوم بنسټونه دی هغه باید په خپل حال وي هغه باید ونه نړول شي هغوی ته باید زیان ونه رسیږي د هغوی د ساتنې دپاره د هغوی د نظم دپاره یو میکانیزم په بین الافغاني مذاکراتو کې جوړیږي اسلامي امارت په دې اړه مخکې له مخکې هیڅ نه وایي هیڅ دریځ نه نیسي بلکې دا هر څه بین الافغاني مذاکراتو ته سپاري چې راځئ چې موږ تاسې افغانان په خپلو کې کینو او د دې ټولو شیانو په اړه یو میکانیزم جوړ کړو یو ترتیب جوړ کړو په هغې موافقه وکړو او بل دغه بل ورور د فکر کوم د اروپا نه و دغه ورور ته خو زه به دومره ووایم چې محترم ورور الله دې تا ته په دې نیت اجر درکړي او جهاد یوازې بالنفس نه ده بلکې جهاد بالمال هم او اعلی او اولا جهاد د قرآن کې الله تعالی چې هر ځای کې جهاد ذکر کړی ده جهاد بالمال مقدم کړی دی په جهاد بالنفس باندې قرآن کې الله تعالی فرمایي ان الذين يؤمنون بآيات وجاهدوا باموالهم وانفسهم یجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم هر ځای کې جهاد بالمال مقدم دی جهاد بالنفس نه ځکه جهاد بالمال چې دا غوره هم ده جهاد بالمال ډیر اړین ده ډیر ضرورت دی هغې ته په نسبت د جهاد بالنفس نن سبا موږ د مجاهدینو ځای نه کېږي د موږ د استشهادیانو ځای نه کېږي معسکرات په استشهادیانو په مجاهدینو ډک دي موږ د هغوی دپاره د وسایلو کمای ده د موږ د هغې دپاره د اسبابو کمای ده نو جهاد بالمال مقدم ده د جهاد بالنفس نه تاسو جهاد بالمال وکوئ او د اسلامي امارت د رسمي ادرسونو سره هغه ادرسونه چې هغه رسمي ادرسونه د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون لري هغه رسمي شمیر